خپل وطن سړی باچا وي، په خپل وطن سړی باچا وي او کدا باچا په بل وطني خوار به وینه. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نن سبا کومه حالات چلی، کومه دردېدلي او غمزفلي حالات دي، کومه تراخه حالات دي، نو یقینا چې درد او تکلیف ورکوي. خو خبر اصل کې داسې ده چې نوی چې کومه اسلامي نظام هلته رالی، نو خدای دې اوس وکړي چې اوس هسې نه هم پکې راغلي یو، اوس به دا ووایو چې وباسې نه هم د ورخه تېرې دي. اوس دې خدای پاک هغه وکړي چې د ټولو پښتنو پکې خیر وي. الله دې وکړي چې دغه نوی اسلامي حکومت د دغه خوار او دردېدلي او غمزفلي ولس دپاره ښکلی وګرځي. اوس په موږ دې ته نه ګورو چې حکومت د چا په لاسو کې دی، اوس په موږ دې ته ګورو چې پښتون څومره په امن کې دی، پښتون څومره خوشحاله دی او پښتون ته څومره صلح ده هلته. موږ به اوس د پښتون د تحفظ سوال کوو، اوس به موږ د پښتون د تحفظ غوښتنه کوو چې یاره هلته پښتون ته څومره امن دی. دغه پښتنو ټول عمر په جنګ او جګړو کې تېر شو، په جنګونو کې وده شوي دي، په جنګونو کې راپاڅېدلي دي، چېرته د آرام یوه ساه به نه یې اخیستي. په بوی کې د بارود وخلو سا په دې وطن کې، تیارې مخوري د سترګو نه رڼا په دې وطن کې. نو تر څو به د نړۍ دا محلونه پې جوړېږي، تر څو به د یاقوتو کېږي غلا په دې وطن کې. نو خدای دې وکړي چې نور په دغه وطن کې امن راشي، سوله راشي، ځکه چې دغه خلکو ټول عمر ما چې څنګه وویل چې په ډزو کې وده شوي دي او په ډزو کې راپاڅېدلي دي. نو موږ د دغه اسلامي نظام دغه توقع ساتو چې انشاءالله که دغه اسلامي نظام په اسلامي طریقه باندې وچلېدو، نو دا به یو ډېر ښکلی نظام وي. باقي دې الله بختور کړي، ځکه چې اوس هسې نه هم راغلي دي پکې ټول. نو په کار ده چې دی دغه نوي حکومت ته خیر مقدم ووایي او دغه ورسره قبول کړي. د هغې نه بغیر بله څه لاره هم نشته، نه په چغو کېږي، نه په سرو کېږي، نه په مزاحمت کېږي، په هېڅ هم نه کېږي. بس پرېږدئ چې دغه خلک خپل حکومت په صحیح توګه باندې وکړي، په اسلامي طریقه باندې وکړي. او زما یقین دی چې ښکلی حکومت به وکړي، بیا په خصوصي توګه افغان ولس له به خیر ورکړي، امن به ورکړي، سوله به ورکړي، ځکه چې دغه د جنګونو نه به خلاص شي او دغه خلکو دغه دعوه هم کوله. نو په کار ده چې اوس دغه پښتنو له امن ورکړي او بختور دي شي. خدای دې په کابل، په افغانستان، د افغانستان چې څومره صوبې دي په هغې کې امن راولي، ځکه چې پښتانه دي، مسلمانان دي، موږ پرې خفه کېږو. د پښتون درد زموږ درد دی، د هغې غم زموږ درد دی. نو باقي دې امن راولي، نوی حکومت دې هم بختور شي. هغې ته هم دغه خواست کوو چې دغه دردېدلي غمزفلي ولس له امن، مینه، سوله ورکړي او دغو له دغه احساس ورنه کړي چې یاره زموږ پردي یو. هغې له د خپلولۍ، د خپلواکۍ، د مینې، د محبت، د ورورولۍ، د پښتونولۍ احساس ورکړي او لاسونه ورکړي او په شریکه باندې افغانستان په صحیح توګه باندې جوړ کړي. نو تاسو دې ټول ښاد آباد او بریالي اوسئ.